دا خبره یاده کې چې مرسته د الله د صبر سره ده. که ته دا غواړې چې الله ستا مرسته وکړي ته به صبر وکړې. ولینصرن الله من ینصر، او الله مرسته کوي دا که چا چې څوک یې مرسته کوي. نو د الله په مرستې ته ضرورت نشته، د الله د دین مرسته کوه. څومره چې ته صبر کوې الله به سره مرسته کوي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده. او چې څوک په ځان کې صبر پیدا کولو کوشش کوي الله ول صبر ورکوي. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ومن يتصبر يصبره الله. او څوک چې په ځان کې د صبر د راوستو کوشش کوي الله دله د صبر توفیق ورکوي. صبر باندې موږ ځان له خبرې کړي دي، ځان له موضوعات چې هغې ته به رجوع کوي که تفصیلي بیان اورېدو غواړي، خو په ځان کې صبر راوړي. په هر حال کې صبر، د الله په دې بندګۍ صبر کوه، د ګناهونو نه ځان صبر کوه، په تقدیر باندې صبر کوه، رب العالمین به دې مرسته. وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی دا خبره مې یاده کړه چې پراختیا دا د سختي سره دی، او دغه شان د سختي سره راحت راځي، د تنګسیا سره راحت راځي. یا دې څه وایي چې پراختیا دا د تنګسیا سره ده، چې حالات ته باندې تنګ شو نو پوه شو چې سره روان دي، پراختیا را روان. وان مع العسر یسرا، او د سختي سره اسانتیا راځي. دا خبره قرآن کې ده، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بس سخت پسې راحت راځي، الله وایي بس سخت پسې راحت راځي. دا خبره الله دوه پیل کړي، اسی دوه پیری نه لیکي. معنی دا چې دا خبره یقیني ده مسلمانه، بس سخت پسې راحت راځي. ټول ملګرو د پاره په دې کې یو خوشخبری پرته او نصیحت کې پروت دی، او دا ډیرنه پکې پرته ده، او د زړه او د زخمونو ټکور پکې پروت دی. په شپې پسې شپه چې راغلي شپې پسې ورځ راځي، په تیاره پسې رڼا، او یو پړی دی چې ته غوټه ورکړي، او دا غوټه چې څومره سختې شلېږي، څومره چې دا غوټه سختېږي نو شلېدو ته نږدې کېږي، څومره چې دا سختې ډېرېږي لاره د خوشحالۍ راښکاره کېږي. بچي دې نشي الله به حالات برابر کړي، غریب الله به حالات برابر کړي، قرضې ډېرې الله به دا ټولې خبرې برابر کړي، مسلې درته دي، بیماریانې دي، نورې دنیوي جاهلي ټولې مسلې به الله او خپل رب مضبوط یقین ساتي. دا خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د الله مرسته کې غواړي نو صبر وکړي، او دا ورسره یاد کړه چې سخت پسې راحت راځي، په تنګسیا پسې پراختیا راځي. د هر څه به الله برابر. او چې کله د بدای یقینو مخکې موږ حدیث بیان کوم، دې حدیث په شرح کې ما بیان کړو چې په الله چې څنګه ګمان کې سره کې کدا ګمان دی په الله باندې چې او الله به زما د حالت برابر کی برابر ګرځي بیگم، او کدا ګمان دی چې الله د حالت نه برابرې منطق شند سره کې نه برابرې، نو په الله خپل یقین ساتي د هر څه الله برابر. دې سره د حدیثونو اختتام ته ورسېدو، د درسونو اختتام ته ورسېدو. ان شاء الله پر روان درس کې به د شلم نمبر حدیث نه شروع کړو. او زم چې دا حدیث د عبد الله بن عباس د کوم چې مونږ وی چې په دې باندې څه سمپو کې زبانی یاد کړي، ترجمه او کورونو کې بیان کې، بچو ته ملګرو ته ټول ته بیان. اسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم نصیحتونه کړي، ار یو کس منز आवाज نه کوي، کوم یو چې ویلې شي هغه دی وی چې ماته یاد بس تا ته یاد نیمچون د ګلاس ته چې دی ویلې کېدل تا ته مو ته شاته ویلې اوس بل څه دی ویلې چې بالکل لنګار دلته چاته نه پیغمبر کوم نصیحت کوي. پیغمبر سو عبد الله بن عباس لک صبر درې درشونه ما په دې هم چاته به سو نصیحتونه یې ته صبر وکړه، چاته سو نصیحتونه یې دی هغه لازم بس. یعنی درې درشونو کې تاسو عبد الله بن عباس د حدیث کې یو نصیحت بولې تاسو نه وړي تاوان یا به تاسو کې مشکل یا به ما یا خو تاسو به خبره په کولای نشئ، او زما دا خبرې ګرانې او طریقه مې صحیح او یا تاسو کوم څه دوه کې درې درس د په حدیثو کوم او یو ټکی وضاحت کوم. عثمان صاحب کوم نصیحت د الله دې حفاظت کو، الله ستاسو حفاظت
الله پر راحت کې یاد ساتته او په سخت کې یاد بده کوم څه چې تاسو درسېدو هغه ته دروړې سیلو ته نه وړي دا څه چې تاسو درو وړي ته نه وړي ته درسې ټول امت کرا جمع شي تعالی نه څه نقصان در کولای شي نه څه فائدہ مگر دومره څومره چې الله وړي دلته د الله دین حفاظت کو خپل مخ ته وو ها کڅ غواړي الله نه غواړي کومرست غواړي الله نه غواړي ها پر راحت کې یاد ساته په سخت کې به یادې دا خو بیان شو دا مو شو چې اذا سألت فاسأل الله بارك الله فيك پانی د تقدیر او چې شوی دی او قلمونو چې شوی الله اکبر ان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا پراختیا د اسانتیا د پراختیا سره او راحت په سخت په سره یو پاتې کوم د اخر کې ان النصر مع الصبر مرست الله سره دا مسله به کې بیان شو چې الله چایر کو الله دی هری دا دغه حدیث هم دغه ټوټه کې د ناراضي چې ته پر راحت کې یاد ساته تا په سخت کې یاد ساته کته یې کو تا وی نو دا خبرې کې دي چې ملګرو ته یاد دي او د بیانولو کوشش نه کوي زمونږ د سوال مطلب هم دی چې ملګرو زړه ورتیا راشي په دنیا باندې چې خبرې شروع کینو دا بس سم د خبرو ماشینان د دماغ بدل وبې او چې ته پوښتنه کې د حدیث کې سو بس بیا قریب یو طرف یو غرولې او بل غرولې پته وته او کپته وته دوم یریږي چې بیانولې نو کم څه کم دومره جرأت خو به سړي کې بکار دی چې خبرو کې کوم زموږ د اخر اسی دا خبره مخې ته راغلم د اخر کې تعزیت لړ شي نو دومره به څوک نه شي تعزیت په مجلس نشي چېرته یو نیم کس برای شي ډېر وخت په درې ورځو کې او دوه ورځو تعزیت کې سړی نیم برکاره نو ټول لږ دا به د قشن لاشي او یو بګي دومره نه چې دی د درې خبرې تسلی او د ملګرو ته نصیحت او د خلکو ته چې آخرت راځي هم د کسړي ته وځه غلې چې ناشته ډالر نن سبا ساله ستې دا ریال کده د لبي 3 غنټې تقریر ونه کو نو به ماتو وې زه سعودي عرب خدای کو وې زه د امارات وخدای مزدوري کوم ځکه کې بیا ته کو او دین کې بیا موږ داسې کمزوري شو التزام دا مطلب دی چې دین د چا کار د مولا ولي د مولا کار دی سر بندگان هم ټول د الله موږ ټول جنت غواړو موږ ټول د جهنم نه بچ کېدو غواړو موږ ټول د الله بندګي څنګه چې مولا د الله بندگی وکړي دې سبب تم د الله بندگی pero lui giri te ugoro dروغ ته وګوره څنګه چې بده ګيري ولا ځان د دروغ نه ساتي تم ځان د دروغ نه ساتي نو زه چې ملګرو د سوالونو کوم د دې پر نه کوم چې ما نه مسلې راشي را ما ته را یاد کړي چې دا سو ستې د پر کوم چې یو پته ولې چې د ملګری سمرو وګو کې دوی د چې د ملګری وسره دي الحمدلله زما په درس کې ته پوښتنه مونږ ډېر کولی شي زه چې کله پاکستان ته تلم او ته بیان کوم بعضو ځایونو کې به زمونږ ځکه ملګري هلته ما سره میلاو شو کوم چې دلته لکه پارټیم کې وګورشوټي نو هلته زما د درس منځ کې مې ته پوښتنه نو ما که سړي و جواب راکړ نور بغیر نه ولې ځکه چې هغه عادت زما د طریقې سره یو دې سوال کې دله جواب ورکړي امام ابو حنیفه رحم الله بارک راځي هغه د طریقه وا چې هغه مسله دي چې نه بیانوله یو مسله به جوړ کړه یو سړی راغی یو دکان نه غلا وکړه د شپې او به سحر ته شو دي مسله ده یو څه به جواب نه کو او تاسو وایي ایوب وی د دې څه دلیل دی ابو دلیل دی هته څه دلیل دی ته اخر کې خبره د تبوی استاد دلیل ور کمزور او خاص نو استاد استدلال کمزور او استاد دې ټول دې پر دې شاګردان شي کړيش پوښي دلیل څه ته وي استدلال څه ته وي نصيحت څه ته وي حدیث څه ته وي آیت څه ته نو دې لپاره موږ ته پوښتنه الله دې موږ ټول په دین باندې پوهه الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول له توفیق راکړي چې الله دې دین حفاظت وکړي او الله دې موږ له په سخت کې د صبر کولو توفیق راکړي الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول باندې اسانتیا راوړي الله سبحانه وتعالى دې زمون ټول په دې زړونو کې لکه سره محبت دی
او الله سبحانه وتعالى دې موږ چېرته انسانانو ته نه محتاج کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ ټولو ته په دې ښایسته نصیحتونو باندې د پیغمبر رسول به نصیحتونو باندې عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.